بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. عزتمند مسلمانانو روح او خویندو، امید لرم چې تاسو به روغ جوړ بیئ او خوشحال بیئ. زما عزتمندو، دا نننۍ وظیفه د الف لام میم یو ډیره خاص او عظیم الشانه وظیفه ده. د ستاسو څومره د لوی نه لوی حاجتونه ولې نه وي او د غټ نه غټ مشکلات ولی نوی او لوی پریشانه ولی نوی، الله جل شانه به د دې وظیفې په برکت سره د ستاسو دغه ټول حاجتونه چې ناممکنه حاجتونه وی کریم رب درته پوره کړي او دغه مشکلات او پریشانی به الله جل شانه ختم کی. او که د ستاسو څه ضرورت وي برابر خبره ده، دا ضرورت د ستاسو چا انسان سره متعلق وي یا د الله جل شانه سره د ستاسو څه ضرورت وي، نو د دې خاص الخاص وظیفې په برکت سره به کریم رب د ستاسو دغه تمام ضروریات پوره کړي. زما عزتمندو، دا د الف لام میم یو ډیره طاقتور او پاورفل وظیفه ده. که د ستاسو یو ناممکنه حاجت ولی نوي چې د هغې پوره کېدل د ستاسو په تصور کې هم نه وي چې آیا زما د حاجت به پوره شي او که نه، نو محترمو، د دې الفاظو په مقابله کې زمونږ حاجات او زمونږ مقاصد هیڅ هم نه دي، ځکه چې دې ته د حروف مقطعاتو وظیفه ویل کېږي او دا داسې حروف مقطعات دي چې دا د الله جل شانه د کلام پاک یو مستقل حصہ ده او دا د الله جل شانه د قرآن پاک د کلام پاک یو مستقل آیات کریمه ده. زما عزتمندو، د دې حروف مقطعات فضائل به تاسو اوریدلی وي چې د دې څومره فضائل دي. دا حروف مقطعات د الله جل شانه او د نبی کریم صلی الله علیه و وسلم ترمنځ یو راز دی. بل حدیث شریف کې راغلی دی، نبی کریم صلی الله علیه و وسلم ارشاد فرمای چې زه دا نه وایم چې الف لام میم دا یو حرف دی، بلکې الف یو حرف دی، لام یو حرف دی او میم یو حرف دی. یعنی الف ځان ته حرف دی، لام ځان ته حرف دی او میم دا ځان ته حرف دی او په هر یو حرف باندې لس نیکې ورکولی شي. مطلب دا دی زما عزتمندو، یو سړی د الف لام میم تلاوت وکړو، دی ولستو، نو دی کې 3 حروف دي، نو هر یو حرف باندې دته لس نیکې ملو شوي، نو دی ترتیب سره 30 نیکې د ده دپاره جوړې شوي. نو زما عزتمندو، د دې الفاظ مبارکه او برکات ډیر زیات دي. زما عزتمندو، که چېرې تاسو خپل حاجتونه پوره کول غواړئ، خپلو مقاصدو کې کامیابي غواړئ، نو د دې حروف مقطعات یعنی د الف لام میم دا وظیفه صرف 3 ورځې تاسو وکئ، تاسو به په خپل ژوند کې د دې انقلاب محسوس کئ. زما عزتمندو، اوس راځم وظیفې طرف ته. مکمل ترتیب او طریقې کار زه تاسو ته بیانوم. که چېرې زما چینل ملا تر اوسه پورې سبسکرایب کړي نه وي، نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلۍ والا نشان دی، دا تاسو کلیک کئ او سلیکټ آل کئ، د دې دپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاویږي. زما عزتمندو، زما د حوصله افزایي دپاره ویډیو ضرور لایک کئ او لاندې کامنټ کې تاسو ماشاءالله، سبحان الله، جزاک الله یا د دې په شانتې نور ښکلي الفاظ منشن کئ، ولیکئ، دې دپاره چې ما له حوصله افزایي ملاویږي او نور ډېر ښکلي وظایف زه تاسو ته په دې چینل کې راوړم. زما عزتمندو، د دې وظیفې ترتیب او طریقې کار دا دی چې د دې دپاره څه خاص ورځ مقرر نشته، بس چې په کومه ورځ هم تاسو دا ختم شروع کول غواړئ نو شروع کولی شئ. په کومه ورځ هم تاسو وزګار یئ، تاسو فارغ یئ، شروع کول غواړئ نو شروع کولی شئ. خو زما عزتمندو، دا خبره یاد ساتئ چې یو پیره تاسو دا ختم شروع کو، نو بیا به 3 ورځې په مخه باندې روزانه دا جاری ساتئ. دې نه علاوه زما عزتمندو، تاسو باندې دا هم ضروري نه ده که سحر یې کولی شئ، که ماښام یې کولی شئ، که مازدیګر یې کولی شئ، که ماسخوتن یې کولی شئ، بس چې د ستاسو توجه او دیان ورته برابر وي چې څه ټایم هم تاسو ته موقع میلاو شو، نو دا عمل تاسو کولی شئ.
خو دا عمل به تاسو 3 ورځو پورې په مخه باندې جاری ساتئ. لکه زما عزتمندو سبا ته د منګل ورځ ده، د 5م ورځ ده، نو تاسو به د سبا نه دا وظیفه شروع کئ. نو منګل، شروع او جمعرات 3 ورځې به تاسو دا وظیفه وکئ. د دې ترتیب او طریقه کار زما عزتمندو دا دی چې په لومبۍ ورځ باندې کله چې تاسو دا وظیفه شروع کوئ نو دا ټول نه پیله اول به تاسو 3 پیرې درود شریف ولولئ. ښه دا ده چې درود ابراهیمي وي، یعنی اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد تر اخره پورې. د دې نه پس به الف لام میم صحیح الفاظ به تاسو لولئ او زر زر به نه وایئ، ځان به ترې نه خلاصوئ. هسې نه چې تاسو وایئ الف لام میم الف لام میم الف لام میم، نو دا به تاسو 3000 مرتبه 3000 پیرې به تاسو دا ولولئ. په آخره کې بیا 3 پیرې درود شریف ولولئ. نو دې ترتیب سره زما عزتمندو ستاسو د لومبۍ ورځې وظیفه مکمل شي. دغه رنګې زما عزتمندو په 2م ورځ به هم تاسو دا وظیفه، دا عمل او دا ختم جاری وساتئ. په 3م ورځ باندې به هم تاسو دا ختم جاری وساتئ. خو زما عزتمندو دا خبره یاد ساتئ چې تاسو به دوران وظیفه کې تاسو ته به څوک یو خوږ څیز به تاسو ته راوړي، یا به ته چینی راوړي، یا به ته حلوا راوړي، یا به ته میټایي راوړي، یا بل څه. په لومبۍ ورځ باندې تاسو دا وظیفه وکړه او چا درته څه خوږ څیز راوړو، د دې نه دا پته ولګېده، اندازه ولګېده چې ستا وظیفه الله جل شانه قبوله کړه او ستا تمام حاجتونه الله جل شانه به اوس پوره کوي. که چېرې په لومبۍ ورځ باندې خوږ څیز رانغو نو په 2م ورځ به دا وظیفه وکړئ، د خوږ څیز انتظار به وکئ. که چېرې رانغو نو په 3م ورځ باندې به هم تاسو دا وظیفه وکئ. اوس که زما عزتمندو تاسو 3 ورځې وظیفه وکړه او 3 ورځو کې تاسو ته چې میټایي وغیره، چینی وغیره خوږ څیز راونړو، نو بله هفته کې بیا 3 ورځې تاسو دا وظیفه وکئ. که بیا هم داسې ونه شوه بله هفته کې بیا 3 ورځې تاسو دا وظیفه وکئ. تر دې پورې زما عزتمندو چې 4 پیرې تاسو 3 ورځې په مخه باندې دا وظیفه وکئ. انشاءالله تعالی چې یو میاشت کې تاسو دا وظیفه وکئ، ضرور به ضرور الله جل شانه تاسو سره د رحم او کرم معامله کوي. د ستاسو تمام مسائل به الله جل شانه ختمي. تاسو کم مقاصد دي، تاسو کم خواهشات دي، الله جل شانه به تاسو ته ضرور په هغه کې کامیابی درکړي. لہذا زما عزتمندو ډېره مجربه وظیفه ده، قرآني وظیفه ده. بخپله هم وکئ، خپلو وروڼو دوستانو سره هم د صدقې جاري په نیت سره شیر کړئ. ملاویږم به تاسو سره بلې ویډیو کې بلې وظیفې سره. تر هغه وخته پورې ماله اجازت راکړئ. د لوی الله په امان.